پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد ورونو، په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې طارق بن زیاد رحمه الله خپلو ملګرو ته وویل: زما ملګرو، ما تاسې او ټول لښکر ته خوب اورولی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته زیری راکړی چې فتح به ستاسې په نصیب وي، او همدارنګه د هغې بوډۍ په اړه یې هم خپلو ملګرو ته دا زیری ورکړ چې د اندلس فاتح به همدی یعنی طارق بن زیاد رحمه الله وي. خو هغوی ته یوه یادونه دا کړې وه چې موږ به په دغه لار کې د خپلو ځانونو د قربانۍ لپاره تیار وو. ورونو، په همدې شپه او پاس هم راورسېده. هغه ډېر زیات سفر کړی و او دلته رارسېدلی و. هغه لومړی جولین ته ورغی او بیا دواړه د طارق بن زیاد رحمه الله خیمې ته ولاړل، چیرې چې نور سالاران هم له طارق بن زیاد سره ناست و. او پاس ټولې خپلې لاسته راوړنې بیان کړې. د میرنیا سره لیدل او خبرې کول یې هم مجلس ته وړاندې کړل. طارق بن زیاد رحمه الله ورڅخه وپوښتل: او پاس، آیا ته په دې باور لرې چې هغه میرمن به داسې خطرناک او حساس کار سرته ورسوي؟ او پاس جواب ورکړ: زه په هغې باندې باور لرم. که هغه خپله دا کار نه کوي او یا هم نشي کولای، نو دا بیا دغه کار په بل چا باندې کوي. د ګوټ قوم ځینې سرداران هلته شته او ما له هغوی سره هم ولیدل. خو طارق راډک چې کوم لښکر او پوځ راولي، هغه به د 1 لک څخه زیات وي. د پمپلونه څخه تر طلایتلې پورې اوسېدونکي په پوځ کې داخلیږي او دا لړۍ روانه ده. طارق بن زیاد وویل: دا خو زما لپاره ډېر په زړه پورې خبر دی. که ولسي خلک په پوځ کې داخلیږي، نو هغوی به ډله ییزه جګړه کوي. هغوی به د تجربه لرونکو او منظم پوځ په شکل باندې نه جنګیږي، او هغوی به د جنگي ترتیب او نظم څخه بې برخې وي. په دغه وخت کې ابوذر طریف وویل: بیا هم موږ باید بې پروا نه شو. زموږ سره خو دومره پوځ هیڅ وخت نشي راټولېدی. که موږ ته مرسته راشي، نو هغه هم 6 او یا هم 1000 کسان به وي. له دې څخه زیات نشي کېدلی. خو طارق بن زیاد رحمه الله چې یو زړور او تجربه لرونکی جنګیالی مجاهد و، هغه وویل: زه تاسې ټولو ته وایم الله جل جلاله زموږ او ستاسې د فتح لپاره شرایط او حالات برابروي. او پاس چې څه په طلایتله کې کړي دي، هغه د الله تعالی مرسته او کومک وشمېري. او ورونو، د مصر او افریقا امیر چې ولید بن عبدالملک ته د طارق بن زیاد رحمه الله د لومړنۍ فتح او بری کوم پیغام استولی و، د هغه په جواب کې له دمشق څخه مرسته را روانه شوه چې د غازیانو شمېر یې 50,000 کېده. خو ورونو، په هیڅ تاریخ کې دا نشته چې څومره یې سپاره او څومره پیاده غازیان. خو دا خبره ټولو ته څرګنده وه چې کومک بالکل کم و. او هلته له طارق بن زیاد سره هم څه کم 7,000 غازیان وو، ځکه چې مخکې څه پکې شهیدان شوي هم وو. د مرستې سره د هغوی شمېر 12,000 ته رسېده. ورونو، هلته بیا د راډریک د اعلان په سبب
ډیر زیات اندلسي خلک په پوځ کې داخلېدل. په ډیرو کم ورځو کې د راډریک د لښکر شمېر 500,000 کسانو ته ورسېده چې په بیړه سره زیاتېده. راډریک د خپلو سلاکارانو ویلي وو چې د حمله کوونکو شمېر 7,000 دی. د زیات پوځ ټولولو ته اړتیا نشته. او دا مشوره یې هم ورکړې وه چې له یوه لوري په دې باندې وخت تېرېږي او له بل لوري مصارف هم زیاتېږي. خو راډریک د بادشاهانو په شان په زغرده وویل جنرال ټیوډومیر حمله کوونکي پیریان او دیوان ګڼلي. زه 100,000 پوځ له ځانه سره ملګری کوم چې نورو بادشاهانو او هیوادونو ته هم څرګنده شي چې د اندلس بادشاه څومره ځواکمن دی، تر څو د هغوی له دماغ څخه په اندلس باندې د حملې خیال ورک شي. زه د خپل زیات پوځ په وسیله هغه 7,000 حمله کوونکي بالکل د خاورو سره برابروم. په هغوی باندې 20,000 آسونه ګرځوم چې له غوښو یې کوفته جوړه شي. زه د پیریانو او دیوانو څخه ویریدونکی انسان نه یم. ورونو، تاریخونو دا خبره هم منلې ده چې راډریک ډیر زړور او باتور انسان و. د پیریانو او دیوانو څخه نه ویریده. د هغه زړورتیا او بې پروایي داسې یوه کیسه جوړه کړې وه چې وروسته بیا د تاریخ برخه وګرځېده. چې په همدې هکله یو امریکایي تاریخ لیکونکي واشنګټن په خپل کتاب د هسپانیې فتح کې د دې پیښې پوره معلومات وړاندې کړي دي. او همدارنګه نامتو تاریخ لیکونکي لینپول هم په خپل کتاب مور سپین ماین کې دا پیښه د څو پخوانیو تاریخونو څخه رانقل کړې ده. او تاریخ لیکونکو بربري غازیان د مور په نامه سره یادوي. خیر، د طارق بن زیاد د برید او حملې څخه مخکې راډریک پاچا په خپل دربار کې په تخت باندې ناست و. ورونو، مخکې له دې چې اوس د جګړې صحنې ته ورنږدې شو، نو یو وار به د راډریک دربار ته هم ورسو چې هغه نور په کومو ترتیبونو د مسلمانانو په مقابل کې لګیا دی. راډریک باچا په خپل دربار کې په تخت باندې ناست و چې دوه مخور بوډاګان دربار ته راننوتل. هغوی دواړه سپینې چپنې اغوستې او مذهبي مشران معلومېدل. د هغوی د لویو او اوږدو چپنو څخه دا جوتېده چې هغوی د لوړې درجه کاهنان او راهبان دي. ورونو، هغوی د خپلو ملاګانو څخه د ټوټو ملابندونه تړلي وو چې په دې ملابندونو کې د کلیانو او کنجانو غوټې هم ځوړندې وې. د راډریک په شان ظالم او دیکتاتور انسان د هغوی د درناوي لپاره پورته شو. خو له هغو خلکو څخه یو اشاره وکړه چې بیرته په خپل ځای باندې کینی. نو راډریک هم په خپل تخت باندې کېناست. په دې حالت کې یو بوډا وویل: ای د اندلس امپراتوره، موږ تا ته د راز د یوې خبرې ویلو لپاره دلته راغلي یو. د هر نوي بادشاه خبرول د دې راز څخه اړین وي. ته نوی په تخت ناست یې، اوس تا پښې کلکې شوي دي. راډریک په بې خبرۍ او ورختایي سره وویل: زه راز اورېدلو ته تیار یم، د نورې مقدمې اړتیا نشته. خو بوډا وویل: بې خبره کېږم مه بادشاه، که دا خبره دې واورېده نو هم له صبر څخه به کار اخلي، که نه بیا به افسوس او ارمان کوي. هغه وخت چې په دې خاوره باندې د هرقل بادشاهي او واکمني وه، هغه د اندلس په خاوره کې ستنې جوړې کړې او دلته په تله کې یو لوی او لوړ برج هم جوړ کړ چې په هغو کې جادو او سحر ایښی و. د دغه برج یا برج یوازې یوه دروازه وه چې هغه هم له اوسپنې څخه جوړه شوې ده چې ډېره کلکه او قوي ده. هغې دروازې ته یې په خپل لاس باندې قلف اچولی دی او هغه دا حکم کړی دی چې هر نوی بادشاه باید دې دروازې ته قلف واچوي او د هغه قلف کلیان یې موږ ته تسلیم کړي. ورونو، بوډا راډریک ته د کلیانو غوټه وښوده او ویې ویل: دا د هغو قلفونو کلیانې دي چې د هرقل څخه وروسته او ستا څخه مخکې بادشاهانو دروازې ته اچولې او موږ ته د هغو قلفونو کلیانې راسپارلې دي. اوس تاسې وار دی چې د اوسپنې دروازې ته قلف واچوئ او کلي یې موږ ته وسپارئ. تاسې چې هر وخت غواړئ هغې ته قلف واچوئ، موږ بیا راځو او کلي به در څخه واخلو. خو راډریک وویل: ما هغه برج لیدلی دی، ما فکر کاوه چې دا به کومه پخوانۍ ودانۍ وي. آیا تاسې هلته اوسیږئ؟ بوډا وویل: نه بادشاه، موږ له لرې څخه راغلي یو.
دا کلیان یې موږ ته له پلار او نیکه څخه راپاتې شوي دي. د دې برج ساتل زموږ د کورنۍ دنده ده او د دې ساتنه به زموږ راتلونکي نسلونه هم کوي. خو راډریک دوی ته په بې پروایۍ سره وویل آیا زه ستاسې دا دنده همدلته ختمه نه کړم؟ دویم بوډا وویل ای بادشاه موږ خپل ولس او رعیت مه شمېره. که ته غواړې برج خلاص کړې نو واوره چې بیا به افسوس او ارمان کوي. ډېره خرابه پایله به ولري. ډېر ظالمو او ځواکمنو پادشاهانو غوښتل چې دا دروازه خلاصه کړي خو ساتونکو هغوی وویرول. د جولیس سیزر په شان ظالم او ځواکمن پادشاه څوک و خو هغه هم د دې دروازې د خلاصولو کوښښ نه دی کړی. موږ اوس درڅخه اجازه اخلو او ځو خو تا ته بیا وایو چې دروازې ته قلف واچوه. موږ د کلي اخیستلو لپاره بیا راځو. په دغه حالت کې دواړه بوډاګان روان شول. د دواړو بوډاګانو څخه وروسته راډریک په زغرده وویل که راډریک د اندلس پادشاه وي نو باید هیڅ راز ورڅخه پټ نه وي. زه دې برج ته قلف نه اچوم. زه به د برج ټول قلفونه ماتوم او ګورم به چې په برج کې څه شی دي. خو په دغه حالت کې یو سلاکار ورته وویل سپین سترګي وبخه امپراتوره موږ هیڅوک په دې کې شک نه لرو چې ستاسې زړورتیا او ترزني یوه نمونه ده خو د خطر څخه خبرول زموږ دنده او مسؤلیت دی. بوډا وویل چې هرقل په دې برج کې سحر او جادو پرېښي دي. هیڅ انسان د جادو مقابله نشي کولی. زه د اندلسي امپراتور څخه هیله لرم چې د اوسپنې دروازې ته قلف واچوي او هغه خلاصه نه کړي. خو راډریک وویل بیا نو ماته هیڅوک باید امپراتور ونه وایي. دا زما ځمکه ده. د دې هر راز ما دی. ما مخکې دې برج ته هم هیڅ پام نه و کړی خو اوس چې زه خبر شوم چې په دې کې یو راز دی نو داسې فکر کوم چې دا برج زما په سینه باندې ولاړ دی. زه به د دې راز حتما معلوموم. مشر راهب وویل امپراتوره د اندلس فرانسې او جرمني غرونه چې د راډریک نوم اوري نو لړزیږي خو ځینې پټ ځواکونه داسې دي چې انسان د هغې په مقابل کې بېوسې وي. که امپراتور ما خپل مذهبي مشر او لارښوونکی بولي نو باید زه تاسې له دې کار څخه منع کړم. راډریک وویل هرقل زما په شان بادشاه و. که هغه کوم جادو په برج کې ایښی وي نو هغه د ده په لاس کې و. زه اوس هغه په خپل لاس کې نیولی شم. او بیا په خندا سره ټولو درباریانو ته وکتل او ویې ویل بې غیرتو هرقل هلته خزانه پټه کړې ده. هلته ډېرې ملغلرې او قیمتي ډبرې دي. هلته کیدای شي خطرناک ماران وي او یا به هم هلته کپچه ماران خوشي شوي وي. په تاسې کې څوک داسې زړور شته چې په دې کار کې زما سره ملګرتیا وکړي؟ راډریک خپلو جنرالانو ته وکتل چې هلته ناست و چې خپل ځان بادشاه ته بې زړه څرګند کړي. هغوی راپورته شول. ټولو په وار وار سره وویل موږ له امپراتور سره ملګرتیا کوو. موږ له امپراتور سره ملګرتیا کوو. ورونو کومو تاریخونو چې دا پیښه لیکلې ده هغوی وایي چې راډریک خپلو سلاکارانو مذهبي مشرانو او د خپلې کورنۍ غړو له دې کار څخه یې منع کاوه خو هغه د هیڅ چا خبره هم ونه منله. 3-4 ورځې وروسته هغه په پوځي یونیفورم کې د خپلو جنرالانو سره د برج لیدو ته ورغی. له هغه سره 3-4 جنرالان هم وو چې په جګړو کې د حیرانتیا وړ لاسته راوړنې درلودې او په زړورتیا کې مشهور شوي وو. د راډریک سره خپل سپاره ساتونکي هم وو او د قلفونو د ماتولو لپاره یو آهنګر هم له ځان سره ملګری کړی و. ورونو برج په یو لوړ کمر باندې ولاړ و چې شا او خوا یې لوړې او نیغې ډبرې او تر برج لوړې وې او داسې معلومېده چې ډبرو او کمرونو برج راګیر کړی او نیولی دی. دغه برج له مرمري ډبرو څخه جوړ شوی و. د ښکلا لپاره پکې فلزات هم استعمال شوي وو چې دغه فلزات به په روښنایي کې ځلېدل. دې برج ته چې کومه لاره تللې وه هغه یو تونل و چې د ډبرو په منځ کې جوړ شوی و. دا تونل دومره لوی او لوړ و چې یو سپور پکې په اسانه تېرېدلی شو. خو د دې تونل مخې ته د اوسپنې کلکه او قوي دروازه وه چې ډېره زنګ وهلې وه او قلفونه هم ورته اچول سوي وو. ورونو دا د هرقل څخه تر وټیزه پورې د بادشاهانو په لاس باندې اچول شوي قلفونه وو. هغه دواړه بوډاګان چې راډریک ته ورغلي وو هغوی په دروازه کې یو لوري ته ولاړ وو. هغوی د دروازې په یو لوري او بل لوري کې ولاړ وو. یو بوډا وویل موږ ته یو ځل بیا د اخري ځل لپاره خبرو. خو راډریک حکم وکړ د هغوی څخه کلیانې واخلئ او ټول قلفونه خلاص کړئ. ځواکمنو ساتونکو
له بوډاګانو څخه په زور باندې کیلینې واخیستې او هغوی هېڅ هم ونه شوای کولی. قلفونه زیات او زنګ وهلي وو او بله دا چې د هېڅ قلف کلي نه معلومېده. ټوله ورځ د قلفونو د خلاصېدو کوښښ کېده، خو د لمر پرېوتو څخه لږ مخکې ټول قلفونه پرانیستل شول. دغه د اوسپنې قوي او کلکه دروازه هم پرانیستل شوه. راډریک بروش ته ننوت. جنرالان او څو ساتونکي هم ورسره ننوتل. مخکې لوی هال او دهلیز و. هلته یو دروازه هم وه چې بلې خونې ته خلاصېده. د همدې دروازې په خوله کې یو لوی انساني بوت ولاړ و چې د فلزاتو څخه جوړ شوی و. د هغه په یو لاس کې ګرز و چې په اتومات ډول ښکته او پورته کېده او په ځمکه باندې وهل کېده. د بوت په سینه باندې لیکل شوي و: زه خپل مسؤلیت پوره کوم. راډریک بوت ته وویل: زه په بد نیت نه یم راغلی، هېڅ شي ته لاس نه وروړم. زه دلته یوازې د راز معلومولو لپاره راغلی یم. څرنګه چې راغلی یم په همدې توګه تش لاس ځم. په ما باندې باور وکړه او ما ته لار راکړه. د بوت لاس ودرېده او کوم لاس چې پورته کړی و هغسې پورته پاتې شو. راډریک هم د هماغه پورته لاس لاندې دننه تیر شو او دویمې خونې ته ننوت. جنرالان او ساتونکي هم ورپسې ورننوتل. ورونو، دغه خونه ډېره ښکلې او ښایسته وه. ساتونکو د ځان سره مشعلونه هم اخیستي وو. د مشعلونو په زیړه روښنایي کې د خونې دیوالونه د ستورو په شان باندې ځلېدل. دا ملغلرې او قیمتي ډبرې وې چې په دیوالونو باندې نصب شوي وې. د خونې په منځ کې یو میز پروت و چې له پاسه پرې یو صندوق ایښودل شوی و او په هغه لیکل شوي و: په دغه صندوق کې د دې برج راز پټ ایښودل شوی. د باچا څخه پرته بل څوک دا نشي خلاصولی. خو باچا ته هم ویل کېږي چې هغه ته به حیرانوونکي معلومات او پیښې څرګندې شي چې هغه ټولې به د ده په ژوند کې سرته رسیږي. ورونو، راډریک په بې پروایۍ سره دغه صندوق خلاص کړ او دننه یې کتل پیل کړل. په صندوق کې یو غټ مربع د څرمن کاغذ پروت و. د دې څرمنې له کاغذ لاندې او باندې فلزي تختې ایښودل شوي وې. راډریک د څرمنې کاغذ په لاس کې راپورته کړ. په دې کاغذ باندې د جګړه کوونکو انسانانو شکلونه جوړ شوي وو چې په اسونو سپاره وو. هغوی د ځان سره تورې، برچې، غشې او لیندۍ لرلې. د هغوی څېرې ډېرې خطرناکې او ویرونکې وې. د دې ښکل شوي شکلونو د پاسه لیکل شوي وو: وګوره ای سرغړونکې انسانه، دا هغه سپاره دي چې تا به له تخت څخه راښکته کوي او ستاسې بادشاهي به له خاورو سره برابروي. راډریک همدې ښکل شوو شکلونو ته په غور او دقت سره کتل. د هغه د جنرالانو سترګې هم د څرمنې په دغه کاغذ باندې خښې وې. هغوی ناڅاپي خپ خپ اوازونه واورېدل، لکه چې دوه پوځونه په خپلو کې سره نښتي وي. د اسونو شڼېدل، د پوځیانو نارې او چیغې اورېدل کېدې. راډریک په ویره شاته شو چې ګوندې کوم پوځ په طلایته باندې حمله کړې. خو د هغه ویره ډېره زر ختمه شوه، ځکه هغه جګړه په همدې څرمنې کاغذ باندې لیده. دا جګړه داسې شوه چې د خونې دیوالونه هم له نظره لرې شول. د هغې پر ځای د وریځو ټوټې راغلې. په هغې کې د جګړې لوی میدان څرګند شو چې دوه پوځونو پکې یو د بل وینې تویولې. تورې او جنګي تبرګي یو د بل سره ټکرېدل. جنګي ډورونه هم غړمبېدل. سپاره او پیاده زخمي کېدل او پرېوتل. زخمي او بې کنټرولو اسونو زخمیان تر پښو لاندې کول. په دې ویرونکي میدان کې غشې یوې او بلې خواته الوتل. برچې یوې او بلې خواته ویشتل کېدې او په بدنونو کې نښتې. د ویرونکو چیغو څخه اسمان لړزېده. د سپرو او پیاده له ګرځېدلو څخه ځمکه رپېده. په دې خطرناک او ویرونکي میدان کې یو آواز بیا بیا اورېدل کېده: د کفارو نوم او نښان ورک کړئ، الله تعالی ستاسې ملګری دی. مسلمانانو، شاته یو سمندر دی او کښتۍ هم سوځېدلې دي. د الله تعالی استازي تاسو ته د فتح زیری درکړی. ورونو، راډریک او د هغه سره جنرالانو او ساتونکو دغه خونړۍ پیښې لیدې. چیغې، نارې او شور یې اورېده. په دې میدان باندې د ښي، چپ، پاسه او لاندې تورې وریځې غوړېدلې وې. د جګړې دا میدان تصوراتي و، خو بالکل حقیقت څرګندېده. د راډریک په څېره باندې څو رنګونه راغلل او لاړل. په جنرالانو او ساتونکو باندې ویره اغېزه کړې وه. که باچا ورسره نه وای نو هغوی ټول به تښتېدلي وو.
په دغو صحنو کې د عیسایانو بیرغونه هرې خواته رپېدل، یوې او بلې خواته په ګرځېدو، خو لږ ځنډ وروسته یو راښکته کېده او په ځمکه لوېده. د مسلمانانو بیرغونه هماغسې لوړ او پورته وو. په اخر کې د کفارو هغه بیرغ هم راولوېد چې د صلیب نښان ورباندې و. د دې بیرغ د ښکته کېدو سره سم په کفارو کې ګډوډي او بېنظمي را پیدا شوه او مسلمانانو د هغوی ختمول پیل کړل. ورونو، راډریک په عیسایي لښکر کې یو جګړه کوونکی ولید چې شاید راډریک په لوري وه او په سپین آس باندې سپور و. د هغه شا به هر وخت راډریک ته وه، خو آس یوې او بلې خواته تاوېده. د سپور په سر باندې د اوسپنې خولۍ وه، بالکل د راډریک په شان باندې ښکارېده. د هغه خولۍ، زغره او آس هم د راډریک په څېر باندې وو. په هېڅ شي کې توپیر نه و موجود. ورونو، راډریک ته چې کوم جګړه کوونکی د ده په شان باندې ښکارېده، هغه هم د بادشاه په شان و. هغه سپور له آس څخه ښکته شو او د جګړې په میدان کې ورک شو. آس پرته له سپاره څخه هر لور ته ځغلېده، خو سپور نه ښکارېده. ناڅاپي د راډریک په زړه کې ویره او ډار را پیدا شو. په وارخطایي سره شاته ولاړ او روان شو. هغه داسې شاته ولاړ لکه چې څوک تېښته کوي. کله چې له خونې څخه راووت، ګوري چې هغه لوی فلزي بوت هم نشته چې د دروازې په خوله کې پیره کوله او خپل ګروز یې ښکته پورته کاوه. په دې سره د راډریک او ملګرو په زړه کې ویره نوره هم زیاته شوه. هغوی ټول په منډه له هال او اوسپنیزې دروازې څخه ووتل. ورونو، او هلته چې کوم دوه بوډاګان په دروازه کې ولاړ وو، هغوی هم په دغه حالت کې سرچپه مړه پراته وو. راډریک له هغه ځای څخه لرې ولاړ. هغه شاته ولیدل چې برج په تورو لوګیو کې راګیر سوی. په دې لوګیو کې د برېښنا په څېر باندې پړق وشو او بیا یوه چاودنه وشوه چې سره لمبه وګرځېده. هلته مرمري او شاوخوا ټولې ډبرې هم سوځېدلې. هوا او باد تیز شو. د برج دوړې او ایرې یوې او بلې خواته په خپرېدو شوې او له پاسه په ځمکه باندې را پرېوتې. ورونو، تاریخونو لیکلي چې د پاسه کومې خاورې او ایرې په کوم ځای باندې پرېوتې، هلته به د وینې څاڅکي او داغونه هم پیدا شول. خو په دغه حالت کې راډریک او د هغه جنرالان په تېښته باندې ولاړل. ورونو، له دغې پیښې څخه وروسته راډریک له مذهبي مشرانو، پوهانو او جادوګرانو څخه وپوښتل چې په دې برج کې څه راز پروت و او د جګړې څخه مطلب څه شی و. خو هیڅ چا هم هغه ته ډاډمن ځواب ورنه کړای شو. هر چا به د هغه د زړورتیا خبرې کولې او هغه به یې په دښمن باندې برلاسی باله. یوازې یو جادوګر هغه ته صفا او سپینه خبره وکړه او هغه ورته وویل امپراتور باید ډیر احتیاط وکړي. دا هیڅوک نشي ویلی چې هرقل په څه مقصد باندې دا برج جوړ کړی و. خو زه وایم چې په دې برج کې شیطانت او لعنت بند شوي وو. تاسې باید دا برج نه وای پرانیستلی. تاسې ته چې د کومې جګړې اشاره شوې، د هغې پایله ماته ښه نه ښکاري. خو راډریک وپوښتل آیا موږ د دې بد پال څخه خوندي پاتې کېدای نه شو؟ جادوګر وویل یوه لار شته امپراتوره. تاسې چې کله د دښمن مقابلې ته ځئ، باید دومره لوی لښکر د سره وي چې دښمن یې په لیدلو سره تېښته وکړي، یا دا چې پرته له جګړې څخه تسلیم شي. ورونو، له همدې څخه وروسته بیا په پمپلونه کې بغاوت او پاڅون وشو. راډریک ډېر لوی لښکر له ځانه سره بوت او هلته یې سرغړونکي وځپل. خو هلته ورته احوال راغی چې د افریقا له لورې په اندولس باندې حمله شوې. جنرال ټیوډومر احوال ورکړ چې د حمله کوونکو شمېر 7,000 دی. راډریک د ډېر زیات لښکر راټولولو کار پیل کړ او د پمپلونه څخه د خپلې پلازمېنې لویتې په لور باندې راوخوځېده. ورونو، لکه مخکې مو چې جریان تاسې ته ذکر کړ، کله چې هغه لویتې ته راورسېده نو د لښکر شمېر یې 100,000 ته رسېدلی و. په هغه لښکر کې په زرګونو سپاره وو. هغه په پلازمینه کې ځنډ نه شو. د خپل 100,000 پوځ سره د جنوب په لوري باندې وخوځېده چیرې چې ټیوډومر ماتې خوړلې وه. ورونو، هلته طارق بن زیاد رحمه الله ته یوازې د 15,000 غازیانو مرسته راورسېده چې د هغې سره د ټولو غازیانو شمېر 12,000 ته ورسېده. د راډریک 100,000 پوځ د 12,000 غازیانو د ختمولو او د خاورې سره د برابرولو په خاطر باندې لکه د طوفان او سیلاب په شان باندې مخ په جنوب را روان. ورونو، د لړۍ په دې برخه کې موږ یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې هغه عنوان دی طارق او راډریک. ورونو، طارق بن زیاد ته 15,000 غازیان راورسېدل
او هغه هم د الله جل جلاله شکر ادا کړ، ځکه چې د مرستې تر را رسېدو پورې هغه ډیر په اندېښنه کې و. هغه به ځینې وخت د شپې له خوب څخه راپاڅېد او د ساتونکو د ډلې مشر به یې راپورته کړ چې 2 کسان سپاره د سمندر غاړې ته واستوي چې مرسته راښکاري او که نه. هره ورځ به هغه یاري سمندر ته ته، هلته به په هغه لوړ کمر باندې پورته کېده چې وروسته بیا دغه کمر یا دغه غر د جبل طارق په نامه سره مشهور سو. ده به پوندې پورته کولې او د سمندر په پراخوالي به نظر اچاو، خو چې کله به ورته د مرستې او کومک نښې نښانې ښکاره نه شوې نو د قهر او غصې اثار به یې په هر حرکت کې څرګندېدل. سالارانو به هغه ته ډاډګرنه ورکوله چې د کومک او مرستې راتلل له دومره لیرې ځایه څخه ډېر وخت غواړي. خو طارق بن زیاد رحمه الله څو ځلې دا خبره هم کړې وه چې ویل به یې زه په دې پوهېږم چې مرسته ولې نه راځي. د افریقا امیر به پیغام دمشق ته استولی وي او له هغه ځای څخه به یې د مرستې غوښتنه کړې وي. د دمشق څخه کومک را رسېدل 3 میاشتې وخت نیسي. او بیا به کله کله طارق بن زیاد په خپلو خبرو کې ویل د بوډا او ځوان په منځ کې همدا توپیر وي. موسی بن نصیر ډیر بوډا شوی دی، اوس هغه هر کار په کراره سره کوي. هغه باید دا خبره له یاده ونه باسي چې زه ځوان یم او زه بې صبره یم. او هغه څو ځلې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو د شام او عربو څخه کومک او مرسته غوښتل خو هوښیاري نه ده. بربریان خو څومره شوي نه دي، یوازې دومره به اعلان کړی وای چې د سمندر بلې غاړې ته طارق بن زیاد مرستې او کومک ته اړتیا لري. په یوه ورځ کې به په زرګونو بربریان موسی بن نصیر ته راټول شوي وای. ورونو، طارق بن زیاد د مرستې تر رارسېدو پورې خپل غاښونه چیچل او هم یې پرله پسې خپل لښکر ته ټرینینګ او جنګي روزنه ورکوله. هغه زیاته پاملرنه د آس پرلیو ته اړولې وه، ځکه هغه د جنرال چیو ډومیر سره په جګړه کې بیا اعلان کاوه چې آسونه په نښه نه کړي، او د دې اعلان ګټه دا راووتله چې 200 آسونه هغوی ته روغ رمټ په لاس ورغلل. موسی بن نصیر رحمه الله د نویو آسونو لپاره هم سپاره غازیان غوره کړل او هغوی ته یې روزنه ورکوله. ورونو، هغه خوش او بیکاره ناست انسان نه و. هغه په دې هم فکر کاوه چې جنرال چیو ډومیر تر ماتې وروسته همداسې نه کینی، بلکې د خپل انتقام او غچ لپاره به خامخا لښکر راټولوي او حمله به کوي. طارق ته دا احوال هم را رسېدلی و چې د اندلس پادشاه راډریک د طلایتلې څخه ډېر لیرې د یو پاڅون د ختمولو لپاره تللی دی. هغه غوښتل د دې مناسب وخت څخه ګټه پورته کړي او د اندلس ځینې سیمې او پوځي ځایونه او کلاګانې ونیسي او د اندلس پوځ ته پرله پسې ماتې ورکړي. بالاخره مرسته راورسېده. طارق بن زیاد رحمه الله دې غازیانو ته یوازې یوه شپه د آرام او دمې وخت ورکړ. سبا سهار یې حرکت پیل کړ. هغه د جولین څخه دا معلومات هم اخیستي وو چې مخکې څه شی او کوم ځایونه دي. خو دلته بیا طارق بن زیاد رحمه الله ته ډېر تکړه جاسوس په لاس ورغلی و چې عبارت له هنري څخه و. هنري له فلورا سره ژمنه کړې وه چې هغه به د راډریک سر راوړي. طارق بن زیاد هنري ته 2 نور کسان هم ورکړي وو چې سیمه تر څارنې لاندې ونیسي او د دښمن په هکله معلوماتونه راټول کړي. د هغوی دنده دا وه چې د دښمن د شمیر، ځای او ځواک په هکله معلومات راټول او خپل سپه سالار ته یې راوړي. ورونو، په هره زمانه کې چې مجاهدین نورو محاذونو ته ځي او انشاء الله تعالی چې ولاړ بشي، دغسې جاسوسان چې په هغه منطقه کې ډېر بلد وي، د هغې منطقې خلک وي، ډېر کار باسي. د امید راډیو ډېرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.